د کونړ د شنې درې به د سږکال لوی اختر کې د سلګونه زره سیلانیانو کوربه وي. مسؤلینو له هوریت راډیو سره خبرو کې د تیر په پرتله د 10 چنده زیات تدابیرو خبر ورکړ، خو دا ځلې دا تدابیر بیا ځانګړي دي. د اطلاعات او کلتور ریاست وایي لوی اختر تر 10 ورځو به د ځانګړي ګډ کمیسیون پر مټ ټول داخلیدونکي ملکي او نظامي سیلانیان تر ثبت او راجستر وروسته هغوی ته هغه بروشرې هم ورکول کیږي چې د کونړ ښایستونو په اړه پکې بشپړ معلومات ځای پر ځای شوي او ځای پر ځای به لوی لوحې هم نصب شي. اطلاعات او کلتور ریاست زیاتوي ډاډمن امن ته په کتو ښایي دا ځلې د سیلانیانو شمیر تر 500,000 هم زیات شي. دا ټول په دې نظام د دې کمیسیون کې شامل دي او په منظم ډول باندې د اطلاعات کلتور 2 مامورین به تر اختر د 10 ورځې پورې منظم دغلته ولاړي. کوم سیلانیان چې راځي هغه به ثبت کیږي، نظامي غیر نظامي که څومره خلک چې دا ټول به دغلته ثبت کیږي او راځي او کونړ نه به لیدنه کوي. او الحمدلله دا به زیات ځکه چې اوس دغه موسم د کونړ د راتګ او دغه د نورستان په لاره باندې پروت دی، نو نورستان ته ډېر سیلانیان دي، نو او نورستان هغه موسم هم ښه دی، نو د دغه دپاره څو چنده 10 چنده زیات تدابیر چې دی د نورو اخترونو په پرتله ورته نیول شوي دي. تیره ورځ په همدې موخه د کونړ لومړی درجه مقام په مشرۍ ځانګړې ناسته هم شوې او هر ادارې ته د سیلانیانو لپاره پر اسانتیاو ټینګار شوې. بل لور د ټرافیکو مدیریت کې پیښیدونکو ټرافیکي پیښو ته د چمتووالي خبره کوي، خو د کونړ عامې روغتیا ریاست بیا صحي برخه کې سیلانیانو ته پوره تابیا نیولې. دوی پلان لري چې سیاحتي سیمو کې ګرځنده امبولانسونه ترتیب او هم یې ټولو روغتیایي مرکزونو کې د ځانګړي نوکریوالۍ ترڅنګ د درملو برخه غني کړې ده. هغه سیاحتي سیمې چې هلته سیلانیان راځي دغه ساحو ته هم موږ پلان جوړ کړی دی چې ګرځنده روغتیایي ټیمونه او همدارنګه امبولانسونه هملته شتون ولري. دغه د سیلانیانو د راتګ په ورځو کې ټول روغتیایي مرکزونه په عاجلو درملو او دې باندې تجهیز شوي دي. نو موږ تاسو ته خپلو ولسونو ته ډاډ درکوو چې په دغه ورځو کې به ټولو سیلانیانو ته او ټولو ولسونو ته روغتیایي خدمتونه عرضه کیږي. د حکومتي ادارو دا بندوبست که د سیلانیانو لپاره ځانګړی دی، خو هټیوال او پلورونکي بیا له مسؤلینو خوښ په دې دي چې د سیلانیانو له راتګ سره به یې د ګټې وټې کچه زیاته شي. ډېر زیات خلک دلته راځي، سیلانیان راځي، ځکه دا یو چکر ته جوړ ولایت دی. نو هر کله چې د نورو ولایتونو څخه دلته سیلانیان راشي نو دلته حتما زموږ کاروبار سره ښه کیږي او د امنیتي ځواکونو څخه ډېر زیات خوشحاله یاستو چې زموږ امنیت یې تامین کړی دی او د هغې په خاطر باندې دوی په ښه ډول کولی شي چکر ووهي او چکر ته کونړ ولایت ته راشي. چې کونړ ته چې کله سیلانیان راځي په دې سره کونړ کې کاروبار باندې ډېر زیات تاثیر کوي. زموږ کاروبار د دې سره ډېر ښه کېږي ځکه چې دوی پلور پلور کوي دلته زموږ نه. نو موږ انشاءالله د دې راتګ ته هیلهمند دي، هر کله دې راشي او موږ د دې میلمستیا هر وخت کوو. د هیواد ختیځ کونړ او نورستان دوه هغه ولایتونه دي چې د اخترونو او ځانګړو ورځو پر مهال طبیعي ښایستونو لیدو ته سلګونه زره کورنۍ او بهرني سیلانیان راځي چې یوازې تیر کوچني اختر کې له کونړ 300,000 سیلانیانو لیدنه کړې. میوند سلرزی، هوریت راډیو، کونړ.